ایران ته اوبه 2 ورځې وړاندې هم د هلمند سیند او هم د کمال خان بند اوبه ورخوشې سولې. زه یې مستند اسناد لرم. یوه خبره ښځه به په تا طلاق کړي. درته وایم که پښتون یې که مسلمان یې که افغان یې دلته به وایې چې اوږ قاچاقبران پلانکی د پلانکي ولایت دغه کسان دي. که بیا ما دا ثابته نه کړه بیا به زه مسلمان نه یم. صاحب یو خو به مایک نه راباندې بندوي او بل زه غلطه خبر نه کوم، قناعت در کوم او قناعت راکړه. مایک به هېڅکله بند نه شي، خو که د غلطه خبره وکړه بس ځکه راغلم زه کله هم تاسو پیسو کې ګډون نه کوم. خو تاسو پیس جوړ کړی وم هلته دی منطقي مولوي صاحب منطقي سړی دی، زه باید خبرې ورسره وکړم. مولوي صاحب ایران ته اوبه 2 ورځې وړاندې هم د هلمند سیند او هم د کمال خان بند اوبه ورخوشې سولې. زه یې مستند اسناد لرم. یوه خبره او بل خبر د ایران اوبه چې بندي شوي دي دا د افغانستان د شتمنۍ لپاره طالبانو نه بیا بندي کړي، بلکې هغه قاچاقبر چې ایران ونیولو او هغه د 20 کلو راهیسې د طالبانو د مشرانو قاچاقي یا تورې پیسې هغه خوا بلې خوا سره اړوي او نړیوالو ته مخدره توکو یا نشهیي توکو په 20 ډوله توکي او هغه ورته لیږدول کیږي. هغه یې نیول شوي ول. بیا د طالبانو او د ایران ترمنځ د یغو په منځ باندې جنجال راغی او دا اوبه د تاسو لخوا پرې وتړلې سولې. که چېرته دغه خبره ثبوت کړي یو ځل دی چې مایک باندې بندوي دا کومه چې اوس وکړله دا ثبوت کړي یو ځل تاسو دا خبره په ثبوت وکړئ چې بیا څوک نه بندوي. دا خبره ثبوت کړئ. پښتون صاحب په ډېرې بښنې سره ځکه زه توهین نه کوم، موږ او تاسو باید ډایلوګ وکړو. دوهمه خبر دا که چېرته تاسو په افغانستان دومره خویداسته همدغه بند چې د جوړولو چارې ولې هلته ټوله ځمکه ګوره سیرفا صاحب ګوره اول خو توحید چې ده یو که توحید یې چې چاته کنځل کوي که نه ستا خور او مور او څه کړي که نه یو داسې توهین یې چې ته ټول یو چا باندې داسې یو تور لګوي او اتهام لګوي چې هغه 2 شیان دي که نه. توهین چې مخامخ خور او مور کنځل کوي هغه یا ډیر بیا عقل خلک کنځل تینه کیږي که نه، یا ساده یا بیا عقلي. او اتهام چې څوک لګوي هغه بیا ډیر بد هغه لري معنا لري چې څوک اتهام اوس تا داسې یو اتهام ولګاوه چې دلته قاچاقبران نیول سوي او د دې قاچاقبرانو نومونه واخله چې دا څوک دي، صحیح ده، او بیا له هغه نه وروسته هغه ثبوت چې ته لرې دلته یې پاس پین که دلته یې پاس ټینګ که چې د کوم ثبوت ته له کوم ادرسه ته دغه معلومات ترلاسه کړي. دا د موږ حق ده. تا ته هم حق دا درکو چې مایک هم درکو او غوښتلم چې ته خبرې وکوې. نو ځکه زه خو تا پیژنم ته ما پیژنې ښه سره پیژنو چې ته څوک یې او زه څوک یم. که نور نه پیژنو خو دغه فکر او هغه خو پیژنو که نه. اوس ته مهرباني وکول د دې 4 قاچاقبرانو نومونه واخله چې موږ په افغانستان کې دغه نومونو باندې قاچاقبران لرو که نه لرو، یو او بل اسناد دلته هغه که ستا له کومه ادرسه دا خبرې اورېدلې دا پرېږده چې موږ ولې 20 کاله کې بند پرېښو یا نه، دا بیل بحث ده، هغه ته به بیا راسو. اول دغه 2 شیان ته وکړه، دلته پین که اسناد او دوم داسې د قاچاقبرانو نومونه واخله څوک و. مهرباني خیرخوا صاحب. مولوي صاحب ښه ده چې ما او تا ښه سره پیژنو. لومړنۍ ما یوه پوښتنه کړې ده چې اوبه د کوم قرارداد له مخې او د کوم قانون له مخې د هلمند سیند او د کمال خان اوبه ایرانیانو ته د کوم تقاضاو له امله ورخوشې شوي دي. لومړی ګوره یو دقه زه درته وایم تاسې کومه خبره وکړه چې 4 قاچاقبران دي او هغه نیول سوي دي د دوی نومونه دلته واخله. تر هغه پورې اوس اجازه نه درکوم چې بله خبره وکړئ. داسې کوم توافق خوشي سوي توافق خو هلته پروت ده د مشافق د وخته هغه پروت د اسناد پراته دي هر څه پراته دي. دا داسې شی نه دی، دا داسې عادي خبره نه ده، د افغانستان ټوله عمومي خبره ده. ته اوس کوشش وکړه دغه 4 کسان چې ته وایې د دوی نومونه واخله د کوم ولایت دی د افغانستان څه نومیږي دا غټ قاچاقبران دي چې امارت اسلامي ته دومره مهم دي او دلته اسناد چې تا له کومه سنده دا خبره کړې له کومه ادرسه دلته پین کپاس. مهرباني بیا به مخته ځو بیا زه دغه ټولو جواب درته وایم چې هغه ته غواړې د قاچاقبرانو نومونه باید ته واخلې. مهرباني
دا د افغانستان حق ولس حق څلور قاچاقبران دي، اوه قاچاقبران دي چې د دغو په سر باندې معامله وسوله او د هغو په مقابل کې اوبه ورخوښې سولې. زه د دغو نومونه هم درته زه د دغو نومونه او هر څه ټول هر څه تا ته زه په خپل شخصي میسج کې لیږم او ټول جزئیات درته خپروم. بیا اوس یې راته ولېږه، نه اوس یې راته ولېږه چې دوی دلته نومونه واخلم چې دا خلک شته که نشته چې موږ معلومات وکړو. اوس یې راته ولېږه نو هغه په میسج کې زه غواړم چې دا اوس یې ته ولېږې راته. صحیح ده؟ ته دلته اوسه دا ورور به وغږېږي، ته به دا نومونه راولېږې، کوم معلومات چې ته لرې دا وکسه چې د دوی نومونه څه شی دي بیا به بیرته درته راوګرځو. هغه نومونه به زه دلته نشر کړمه ځکه چې د افغانستان ولس د افغانستان خلک خو به حتما بیا دا کسان پیژني چې دا څوک دي چې قاچاقبرانو باندې دومره مشکل رامنځته شوی ده. صحیح ده؟ خیرخوا صاحب بیرته به درته راوګرځو، ته دغه نومونه دلته ماته ولېږه. اول خو یې پاس پین که دلته پین کېږي، دا پین که دلته او بیا به وروسته زه درته راسم. ته فهیم صاحب ته خبرې وکړه مهرباني. ورور د خیرخوا صاحب دې دا نومونه په همدغه سپیس کې واخلي ځکه دا خبره موږ واورېده، خبره شک یې مه پرېږده. ډانګفیلي کومنټ کې دی دغه کې خیرخوا اول خو نه کومنټ کې صحیح نه ده وروره کا ډانګفیلي دي وایي. کومنټ څه کوو د مولوي صاحب سره پټ رازونه خبرې سره کوي، موږ واورېده موږ ګونه راخلاص کړو. حاجي صاحب دلته په مسنجر کې نه، دلته په دې سپیس په کومنټ کې دغه موږ ټول به ولولو، د دې سپیس په کومنټ کې دی ولولو. او د سپیس کومنټ تاسو کاره یاست، زه تاسو ته نومونه واخلم، تاسو د ما د پوښتنې ځواب که دا خبره دروغ وکړه زه لاس ته بنګړي اچوم او تاسو اوبه ولې ورپرې ایښي. زه یو خبره کوم، ډېره بخښنه غواړم، یو ځل بیا تاسو ټول د نر په شان کې دا نومونه واخله، د نر په شان شاید هیله کوم ته دغه مایک پرېږده، ته وغږېږه، دا اوبه پرېږده چې اوبه هم څنګه پرې ایښې یا نه دي. دا نومونه واخله، اوس یې واخله، دلته نومونه یې واخله، دا اووه کسانو نومونه واخله مهرباني. لیکل هم پرېږده، لیکلو ته ضرورت نشته، دغلته یې واخله. مولوي صاحب یو ځل ما دوه پوښتنې کړې دي. ګوره بنګړي به دا ځل موږ تاسو ته در ولېږو، دا ځل به هم د عمر ابد لپاره ورکوو. نومونه واخله، خو دغه د اوس بلې خواته منډې وږې. نومونه واخله، مخ دې ولاکه د دې چې څوک ورک کړې، ولې مجبوره یې چټي بې ځایه خبرو ته. نومونه واخله، دلته نومونه واخله، دا اوس نومونه واخله. هغه خبرې موږ معلوم کړي دي، ستا ورکوم که ما یو هم نسو ورکولی، پرېږده نومونه واخله. د ورکولو پیغور به دلته نه راکوي، بیا د 100 زره خاینتونه او 100 زره د افغانستان ورانۍ او د افغانستان دا خبرې نه دا سړی ما تېروي، پرېږده چې دا نوم واخلي، دلته نومونه واخله. په افغانستان کې نه څوک ورک دي نه څوک پټ دي. نومونه واخله، اووه نفره د کوم ولایت دي، څوک دي، دغه نومونه دلته واخله مهرباني. وخت درکوو. ته د لومړنۍ پوښتنې ځواب ما ته راکړه چې 2 ورځې وړاندې مو د کمال خان او د هلمند اوبه څنګه ورخوشي کړي دي، زه به تا ته نومونه واخلم. زه درته وایم اول خو د اوبه خوشي سوي نه دي، یو بیا چې خوشي کېږي امارت اسلامي دا خبره ورته وکړه چې وچکالي ده، که موږ تاسو ته د اوبو در پرېږدو تاسو ته نه در رسېږي. دا اصولي منطقي هغه خبره ده، د اوبو د ایران حق دی په یو لحاظ، ځکه چې هلته د یو حکومت د افغانستان له دوی سره توافق کړی ده. صحیح ده؟ خو په داسې حال کې چې وچکالي او اوبه هلته نه رسېږي، بیا نه ایران ته ګټه رسېږي نه افغانستان ته ګټه رسېږي. دا خبره پرېږده. اوس ته وایې چې دلته اووه کسان دي، خو نومونه واخله، دغه سپیس کې اوس ووایه چې دغه کسان دي، پلانکی د پلانکي زوی. ته خو معلومات ډېر لرې، د نړیوال استخباراتو رئیس یې مهرباني. زه چې معلومات ونه لرم بیا تاسو سپیس ته نه راځم او تاسو سپیس کې بیا خبرې نه کوم. ته لومړنۍ دا راته وایې چې تر 3 ورځې وړاندې د پردي بچیان پرې وژنه چې زه اوبه نه در پرېږدم. نن دې په کوم قانون له مخې تا اوبه ورپرې ایښي دي او بیا ته ولې ماته وایې چې ما اوبه نه دي ورپرې ایښي. زه اوس تا ته انځورونه ولېږم، تا ته نوې ویډیوګانې ولېږم. دا اوس څه بلا ده، نومونه واخله، وطن په دې هغه باندې ته نشې کولی د چا نومونه واخله چې دغه کسان دي، اووه کسان دي، پلانکی نومیږي مهرباني. بیا به نورې خبرې بیا کوو. مولوي صاحب دغه بس مولوي صاحب بخښنه غواړم، یو خبره به زه مو اضافه کړم. خیرخوا صاحب بخښنه غواړم، تاسو چې کله دا خبره کوئ چې چېرته رښتیا هم امارت دا اوبه ورخوشي کړي ایران ته، دا ته په ثبوت هم لرې، ستا سره موږ ځکه نه منو، هېڅوک یې در سره نه مني چې تا اوس د اووه کسانو خبره وکړله، د هغو ثبوت نه لرې، هلته دې دروغ ویلې، د ځان نه دې ویلې، د خېټې نه، دلته هم ته دروغ وایې، که دا دې رښتیا هم هېڅوک یې در سره نه مني. مننه.
ګورئ نو تاسې دا زر زر مایک بندوي بیا به له ما ته ما نشي زغملی ماما راځه پې وروره خو ته ورته واخله که نه خو ته دښمني وکړه په نره خو یې ورسره وکړه لکه زه چې ورسره کوم حق وغواړم ته خو ټوک خو یو ځل یم دغه افغان افغانستان د درې رنګه بیرغ خبره وکړم ګوره ته د ټولو هغو افغانانو نوم بدنامي چې کوم په افغانستان کې د اسلام او د افغاني چوکاټ کې دننه خپل حقوق غواړي و دا د اووه کسانو نومونه ورته واخله وروره که نه ولې ورته نه اخلي ګورئ دلته تاسو نه محکمه نه د محکمې خبره نه ده ته دلته راځې د افغانستان په کچه باندې یو چا سره بحث کړي څوک تا ته خبره کوي تا ته قسم درکوي چې ته به نوم نه اخلي ورور د افغانستان په سر باندې چې ما د څوک قسم راکړي زه هغه سره قسم زه هغه سره قسم نه کړم ځکه د افغانستان خبره ده سبا که نومونه څوک درته واخلي سبا ته به دلته هغه مطلق دروغ دي هغه بیا زه ورسره نه منم دا بیا تور دی دا بیا چې هغه دی دا یو تور لګول دي وروره او دغه تورونه افغانستان داسې یو بدبختۍ مخې ته وړي یو خوا ته وړي چې والله هم به ته ذلیله یې هم به ته ذلیله دا به په سوشل میډیا کې ته په خپلو باندې ووینې د به ټلویزیونان ګوره خیرخوا درته وایم چې نومونه واخله زه دې مجبور کړم که په 15 دقیقې دې نومونه وانخیستل په تا دې ښځه طلاق کړي سیده ځکه ته د ټول افغانستان نوم بدوي ښځه دې په تا طلاق کړي که دې نومونه وانخیستل په تا به خپله ښځه طلاق کړي سیده که دښمني کوې بیا په بل انداز وکړه بیا داسې مه کوه چې دلته قاچاقبران دي او افغانان قاچاقبران دي دا ته په ټولو افغانانو تور لګوي تاسې 20 کاله همدغسې بې همتي همداسې بې غیرتي همدغسې بې وجداني کړې ده همیشه مو د افغانانو تاریخ تر خاورو لاندې کړی ده 15 دقیقې اوس دلته وخت درکوم که دې وانخیستل ښځه به په تا طلاق کړي درته وایمه که پښتون یې که مسلمان یې که افغان یې دلته به وایې چې اووه قاچاقبران پلانکی د پلانکي ولایت دغه کسان دي که بیا ما دا ثابته نه کړه بیا به زه مسلمان نه یم زه به دغه سر له سبا بیا د دې پوښتنه کوم مهرباني وکړه 15 دقیقې وخت لري که د دروغ وویل بیا د ښځه در باندې طلاق بیا درته وایم ځکه چې دا معلومیږي په افغانستان کې نه څوک ورک دي او نه څوک پټ دي او نه دومره غټ قاچاقبران پټېدای شي او نه ورکېدلی شي مهرباني اوس تا ته 15 دقیقې وخت ده دلته ما هېڅوک به خبرې نه کوئ مهرباني یو ځل چې ته سپیس جوړوې ځکه چې تاسو ملاحرب یاست ملایي نسم درته ویلی ته ښځو طلاقونه خلکو ته مه ورچوه او زه درته وایم تا ته تر دې غیرتي دغه ډېره ښه ده یعنې دغه ته چې وطن باندې داسې یو ټاپه لګوې دا د ښځې طلاق ده صحیح ده نو زه تا ته نور څنګه ووایم زه درته وایم 15 دقیقې وخت لرې نومونه واخله 7 کسان دي دا څوک دي نور دغه پلټې ماپلټې دلته فایده نه لري هېڅوک په مایک نه خلاصوي مایک بند کړي مهرباني 15 دقیقې ښځې خو په ټول ملائزم باندې طلاق دي د افغانستان خو د اوسه داسې ووایه چې د اوس یم داسې ووایه چې د اوس یم درواغ مې ووایه بې غیرته بې وجدانه دغسې ووایه چې زه د اوس یم درواغ وایم دروغ وایم خو ووایه اوس دلته نومونه ووایه نومونه ووایه که نر یې خو نومونه وایه ته شین خر یې ته اوس شین پلار دې خر ده نیکه دې خر ده پیدا سوی له خرې افغانستان تاسې شرمولی تاریخ تاسې شرمولی بې وجدانه بې ناموسه هغه خلک یې چې خپل وطن ته به ویل چې دا مور ده او مور به م خرڅوله زه دې پېژنم چې ته څومره دروغجن څومره یو مکار انسان یې هلته وکاچه له ځانه به داسې یو داستان جوړ کړي شرم هم نه لري حیا هم نه لري له خدای هم نه ډارېږي عجبه بې غیرته خلک دي دغسې بې غیرتو افغانانو سره د موږ سر ده ولا وکاچاقبران او دا بیا بندیان دي او دا وسول او هغه وسول راغی دلته ښځه در باندې طلاق سوله بل چاته یې ورکه بې غیرته نوبت ورکه شاهین صاحب بل چاته نوبت ورکه دغسې خلکو ته په خدای قسم د سړي